افطار اداره وای نه جوړوم جوړه یې کړله وزیران نوي کدرونه به راوړم ټول هماغه زاړه دي بس یو نه یې واخله په بلې ورننه بس افغانستان کې خاطر رجال د مهرباني وکړه. محترم مبین صاحب تر ټولو نه مخکې ستا د لایف ټولو ګډنوالو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم او زه نن ډېر خوشحاله یم چې ستا سره په لایف کې راغلی یم او تقریبا محترم مبین صاحب دا 15 ورځې کېږي چې دومره کوشش مې کړی ده چې ستا لایف ته زه نسم درتلی ځکه ځکه چې تا باندې دومره رش وي او ستا دومره ډېر هغه یاله ګډونوال دی چې مونږ دومره وخت نیولی ده چې راځو مصروف او بل بیا زمونږ د ټولې کورنۍ غړي چې کوم کسان دي هغه ستا لایف ګوري او ستا د لایف نه مونږ ډېر خوشحاله یو قربان مشمه سربازه الله پاک دې مه لیونی کوه. سربازه وروره کومو کسانو ته دي تا په شمول هر څوک کوي که دلته د موږ په سټوډیو کې هغوی ته واخ ور نه کړی سو هیله مو دا ده چې خفه نه شئ ځکه تاسو د موږ معزز وروڼه یې تاسو په خپله وینئ ډېر زیات الحمدلله د تاسو له برکته موږ ډېر زیات لیدونکي لرو که نن پیج جوړ کوم همدغه 10,000 او 8,000 کسان به یې ګوري که د 1 لک 2 لک والا فالور پیج مې همدا کسان هغه راځي او هر موبایل ته 3 او 4 کسان ناست دي. زه دا د سره منم خو د تا دا خبره یاده کړه نو ټولو نه مې هیله دا ده که چاته وخت پیدا نه شي چې موږ نه خفه نه سئ تاسو ټول د موږ د زړه سرونه یاستئ. موږ کوشش کوو هغه خلکو سره بحث وکړو چې هغه د طالبانو سره طالبان په غلط هغوی ته معرفي سوي د طالبانو اصلي څېره هغوی ته وښیو چې طالبان دغسې خلک دي د نړۍ امپراتوري یې درته رانسکوره کړه. ډېره مننه سربازه ورو. جزاک الله احسن الجزا خیر اوسې نو محترم مبین صاحب دا ډېره خوشحاله لره نو نن شپه انشاءالله شی مو نه ده درته راوړی او نه هم په کوم سوال خبره در سره کوو انشاءالله آیندې که بیا وګورو به ډېر خوشحاله اوسو چې ستا غږ مو واورېدی الله دې هر وخت سلام ده او خوشحاله راته لره. الله مو عزت وکړه دعاګانو کې مې یاد ساتئ. پښتون افغان مهرباني وکړه مایک دې خلاص کا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د موږ سلامونه مثلا ټولو د لایف ګډون کوونکو ته او څوک چې اوري درته مو ورسېږي او وروسته له سلامه ښاري صاحب خو لا نه دی راغلی خو مبین صاحب تا سره به یو هغه وکړو نو هغه په دې هغه باندې چې اوس که څه شي وه چې څه وشي ستا صفت شروع کړه لکه دا ځینو وروڼو خو موږ دغه عام خلک داسې یو ټکي باید تاسو ته هم در په ګوته کړو چې هغه مخ ته دلته ښه نه ښکارېږي نه ده لکه د تا ځینې مثلا ډېر سخت ټکي استعمالوي نه ده نو که له دې نه ته لږ هغه وکړې اوس د کاري صاحب پوسټینه دا ټول خلک ګوره څومره مغره لري دا ځای که ته غواړې چې خلکو زړونه طالبانو ته راړنګ کړي که ته غواړې چې عام خلک د طالبانو ملاتړ وکړي نو باید له دا ډېرو داسې زشتو کلمو نه سره تېر نه دا څو ورځې خو ګوره ډېر ښه سوی یم ډېر فرق راکې راغلی وروره مکمل یې ډي ډي آر کړی یم هر څه یې رانه نه م بالکل منم خو موږ یایو چې ګوره سړی په خپله موږ پوهېږو سترې کاري خوستې په اشاره باندې ښه سوی نه ده هغه مې مشر ده نه هغه مې مشر ده کاملا هغه نه اطاعت کومه هغه دا مبین صاحب مخ دې وینو استاد مې ده غوږ ونیسه چې له هغه وروسته د قاري صاحب خوستې لایف ختم چې تاسو بیا څه یې نانی ملنګ ده له هغه وروسته نه وروره مونږ موضوع باندې راسه خیر ده ګوره زه پوهېږم چې د مونږ په خبرو باندې د خلکو کوم ځای سوځي هغه مونږ ته معلوم ده مونږ هغه خبرو نه تېر سوي یم یو ګوره پښتون وروره تا نه مې همچنان هیله ده چې ګوره د ساکشیانو لایف ته چې زه هیله مو دا ده درنه چې هلته کنځلې مه کوه ماشل وارې لیدلی دلته چې راشې موږ ته استازیانې کوي هلته دې په خپله ډېر بد حالت مبین صاحب ګوره ته هغې نه ګوره هغې که چېرته په ټولو لایفو کې د ما یې وکنځل تا راوایستله زه په ټول عمر د لایف له هغه نه تېرېږم یو ورځ ډېر سخت غوسه وې یو ورځ ډېر سخت غوسه وې نه ګوره یو داسې دی چې یو که تا ته موږ هغه سپین ویل ونه کړو لکه راسو تاسو صفت وکړو نه په خدای که زه ګوره پښتون وروره په بلا که په خپل صفات باندې خوشحاله کېږم دغه د نیوکه را باندې کوي ښه په خلاص تندي په خلاص لکه یو ورور باندې څوک نیوکه کوي ښه نر غوندې د تا نیوکې اورم
او په نیوکو د عمل هم کوم که هغه مخالفي ما سره په دریځ کې که موافقي ګوره غلطه خبر غلطه وي پوه شئ او حقیقت موږ او تاسو دغسې نتیجې ته په خدای کې ورسېږو سره چې زه تا نه کم برداشت ته ما نه کې برداشت ملګرو لږ زره هیله مو تاسو نه دا ده چې یوه دقیقه ماته راکړئ دا سټوډیو زه خالي کوم بیرته ډکېږي تر هغو قاري صاحب محترم راشي او خپله برنامه مخته یوسي دا د راغی الحمدلله قاري صاحب مو ترلاسه که ښه پښتون وروره مهرباني وکړه ته د خبرو ته ادامه ورکړه چې بیا قاري صاحب ته هم ښه راغلاست وایو الله تعالی دې بس خوشحاله لري او له قاري صاحب نه یوه پوښتنه دا ده هغه بله ورځ شل بندونه ده په هغو بندیانو کې مثلا یو دوه ډېر د کم عمر هغه و د هلکان و نه ده بیا طالبانو هغه کړې وه چې دغه کې تقریبا 15 کاله دا یو نفر له موږ سره په جیل کې تېر کړي دي نو د هغه دا وسو عمر چې راواخلې تقریبا د هغه عمر ټوټل 15-14 کاله 18 میاشتې غالبا د ما په ذهن خو به هر حال محترم قاري صاحب سعید خوستی د موږ خپرونې ته په خیر راغلی سلامونه درته وایو نن مو موضوع د بندیانو موضوع ده چې د کورونا وایرس هم تقریبا په افغانستان کې ډېر په تیزۍ سره په خپرېدو ده که خدای مکړه دا زندانو ته لاړه ډېر یو بشري ناورین به رامنځته کړي په دغه باره کې موضوع راوړې قاري صاحب محترم مهرباني وکړه په خیر راغلی درته دلته اورېدونکي هم درته هغه دي بس دوی به بیا سوالونه درنه وکړي وعلیکم السلام ورحمت الله مبین صاحب تا ته او قدرمنو اورېدونکو لیدونکو ته او دلته په سټوډیو کې محترمو مېلمنو ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم موضوع مو ماشاءالله ډېره ښه موضوع ده او مهمه موضوع ده د بندیانو موضوع واقعا چې ډېره حساسه موضوع ده او دا د بشري خواخوږۍ او د انساني خواخوږۍ موضوع ده دغه پښتون افغان ورور قاري صاحب زه دا خبره مکمله کما قاري صاحب مهرباني مثلا دا لایف ته مسار کلی درته یا اشراله موږ داسې یوه خبره کوو د بشري او انساني هغه تا خبره یاده کړه که یو کار وشي چې تاسو اوس دا تاسو سره زر نفر دي حکومت خو دغه د یا په قرار در خوشي کوو یا دا دي یا دي که تاسو د حکومت نه مخکې دا زر نفره له خپلو ورته راخوشي کوي آیا دا به د حکومت په مخ د تاسو له طرفه یوه سخته مازه نه وي دا څپېړه نه وي یو ګزار به نه وي که تاسو دا اولیت له دې وکړئ چې تاسو حکومت خو دغه د خپل هغه کوي چې سلسل یا 200 دا خوشي کوي که تاسو داسې وکړئ دا زر نفر تاسو ورته راپرېږدئ د کرونا د مرض په هغه کې دا له خاطره د بشري حقوقو مثلا د انساني په خاطر باندې که تاسو دغه اولیت وکړئ چې دغه زر نفر تاسو سره بندیان دي دا تاسو ته مراخوشي کوي نو د تاسو عزت او مقام به په دغه ملت کې ډېر لوړ نه شي او د حکومت لپاره به دغه یو مثلا یو د تاسو له طرفه یو ګزار د حکومت سره لپاره به یو ګزار نه شي او یو هغه بله ورځ هغه به دې اخیستې چې هغه یو ماشوم د ډېر د کم عمر دوه کم سنه بندیان ښایي قاري صاحب چې د بند راخوشې شول طالبانو سپینې خولۍ او یو بل کار ده که چېرته د کورونا او دا خو ګوره ډېر غټ مشکل ده د دې په خاطر باندې یو وربند سوی وای دا به ښه نه وای د عامو خلکو په خاطر باندې دا به ښه کار نه و نو تاسو ځواب په هیله مهرباني پښتون افغان صاحب بالکل ښه خبره ده باید بندیان خوشي شي ستاسې غوښتنه په ځای ده د انساني خواخوږۍ او د بشري خواخوږۍ په اساس باید بندیان خوشي شي هغه که د موږ سره او که د اسلامي امارت سره او که د کابل ادارې سره دي نو بندیان باید خوشي شي دا واقعیت دی خو دلته یو فرق شته پښتون افغان وروره یو تفاوت شته هغه دا ده چې د کابل ادارې سره چې د موږ کوم بندیان دي یو خو شمېر ډېر لوړ ده بل هغه بندیان دوی په یو ځای اوسوي ټول بندیان یو ځای اوسېږي په پلچرخي زندان ده چې په زرګونه کسان دي پکې او دریمه خبره دا ده چې دغه بندیان د موږ بندیان چې دا په ښاري سیمو کې دي او دغه د وایروس زیاتې پیښې چې دي تر اوسه پورې په ښاري سیمو کې دي برخلاف د دولت چې کوم د کابل ادارې چې کوم بندیان دي هغه خو اول یو ځای اجتماعي نه اوسېږي د اسلامي امارت سره چې کوم بندیان دي هغه درې څلور داسې یو بل ځای کې بندیان دي داسې په اجتماعي ډول په یو ځای کې بندیان نه دي داسې نه دي او دویمه خبره دا ده چې د اسلامي امارت محابس هغه په اطرافي سیمو کې دا خلک په اطرافي سیمو کې اوسېږي او موږ تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اطرافي سیمو کې
د دې وایرس خطره بیخي کمه ده، د فیصدۍ په لحاظ بیخي کمه ده. او اوسه پورې په اطرافي سیمو کې کومې پیښې ثبت شوي هم نه دي. څومره پیښې ثبتېږي هغه په ښاري سیمو کې ثبتېږي، نو خطر هم په نسبت ښاري سیمو ته ډېر کم ده. او بیا هم ستاسې غوښتنه په خپل ځای صحیح ده، او خپل ځای صحیح ده چې باید بندیان خوشي شي. هغه که د موږ له لورې دي او که د کابل ادارې له لورې دي، باید بندیان خوشي شي. او بندیان دا یو بشري موضوع ده، یو انساني موضوع ده. د موږ د لایف بحث موضوع هم همدا ده. تاسې باید د نن ورځې راپور لیدلی وي. نن بي بي سي راپور و چې د کابل ادارې مشر اشرف غني اوس تازه څرګندونې دي چې د اوربند غوښتنه یې کړې ده، د طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. اوس دلته اساسي نکته ګورئ دا ده چې دا د اوربند غوښتنه دوی کوي، نو د بندیانو په موضوع کې ولې دوی ناغړي کوي؟ په داسې حال کې چې بندیانو ته د کرونا وایرس د خطر په سلو کې 80% یقیني ده. او جګړه خو اصلا د کرونا سره څه تړاو نه لري. یعنی د کرونا سره اوس وایرس خو دومره به ووایو چې د کرونا سره د کرونا وایرس سره د جنګ تړاو دا ده چې په ځینو سیمو کې چې هلته جنګ کېږي، نو هغې ته به صحي خدمات ونه رسول شي. هغې دپاره مجاهد صاحب ذبیح الله مجاهد صاحب څو ورځې مخکې د یوې رسنۍ سره په خپلو خبرو کې وویل چې په هغه سیمو کې چې هلته د کرونا وایرس پیښې ثبت شي او ګواښ رامنځته شي، نو په هغه سیمه کې مشخص په هغه سیمه کې دوی تیار دي چې هلته په هماغه سیمه کې بریدونه ونه کوي، بریدونه بند کړي. نو دا داسې یو څه رامنځته کېدلی شي. ولې د زندانونو کې چې کوم څه پیښیږي هغه په سلو کې 80% د هغې خطر زیات ده. نو زه وایم چې دا د اوربند چیغې دوی وهي، ولې د بندیانو موضوع ته نه راوړاندې کېږي؟ ولې د بندیانو دا په زرګونه انسانان چې په داسې زندانونو کې پراته دي. او څو ورځې مخکې یو ویډیو ما ولیده په رسنیو کې چې یو کس د په پلچرخي کې هغه د کرونا په وایرس اخته شوی ده. نو دغه وایرس که چېرته زندانونو ته یو وارې لاړو، نو خو هلته خو به په زرګونو انسانان به ووژل شي د دې وایرس له امله. نو که چېرته یو وارې موږ تاسې خبره کوو، باید اول د زندان د بندیانو خبره وکړو چې هغوی ته ګواښ متوجه نه. ډېره مننه قاري صاحب. دغه تا خوا کې دا کس څه نومېږي؟ د افغانستان عبدالقادر رشیدي صاحب، تاسې مایک خلاص کړئ. رشیدي صاحب مایک د خلاص کړه. السلام علیکم. رشیدي صاحب مایک د بند ده. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی سر کې کوم ورونه چې په سټوډیو کې دي ټولو ته د سلامونه ورسیږي، او بیا هغه ورونه چې همداوس زمونږ لایف ګوري هغه ورونو ته ټولو ته د زما سلامونه ورسیږي. خدای دې وکړي چې ټول ورونه جوړ روغ او صحتمند اوسي. او بیا هم سر کې زه یو دعا کوم، دغه کوم ناروغي چې راغله ده چې د کرونا په نامه ده، الله پاک د مؤمن مسلمان بالخصوص د افغانستان زورېدل خلک او کوم ورونه چې امارت کې دي او هر ورور چې هر چېرته دي، ټول دی الله پاک دغه وایرس نه وساتي او په خپل امان کې دي. ډېره زیاته مننه کوم د قاري صاحب موبي وخت راکړه په سټوډیو کې، تر څو چې هغه چې موږ او تاسو او کومې ناخوالې چې دي هغه سره شریک کو، او کوم نظرونه چې زه لرم او په ضمن کې کومه پوښتنې چې لرم، البته دا تاسو ته بهتره معلوم ده چې هر وګړی د افغانستان که اوسیږي هغه په جګړه باندې ځورېږي، او په دې باندې موږ او تاسو بهتره پوهېږو. کوم جنازه چې د افغانانو وځي، که هغه د اردو ده که هغه د طالب ده، بالاخره موږ او تاسو که نظر وکړو هماغه افغان مور پې ژړېږي، بل څوک پې نه ژړېږي. هماغه جنازې سر ته افغان مور وي، هماغه مورکۍ چې ژاړي، ولو که هغه په اردو کې ولو که هغه په طالب کې. موږ اصلي موضوع دا ده چې وروره امارت اسلامي او په ضمن کې اردوی ملي، او دلته موږ 3 فریقه لرو چې یو امارت اسلامي ده، یو زمونږ او ستاسو ملي ده، او په ضمن کې درېیمه ډله چې ده داعش په نامه، چې الحمدلله او په دې باندې موږ شکر باسو چې د الله په نصرت او یاري سره چې داعش ډله فعلا د افغانستان په خاوره کې ناکام شوې ده، او په هغې باندې زه پوهېږم هغه د امارت اسلامي برکاتو چې هغه ناکام شوې ده، په دې باندې زه ښه پوهېږم.
ولې که امارت نه وی په واقعیت چې هغه د داعش کومه ډله چې و هغه یعنې ډېره زیاته خطرناکه ډله و او په دې باندې زه ښه پوهېږم چې د افغانستان سراسر یې نیو او دا یو ډېر کلک تهدید و. نو دلته قاري صاحب زه یوه خبرې ته راځم، داسې فکر وکوئ تاسو چې مکمل د افغانستان ستاسو په ولکه کې شو او خارجیان هم ووته، نو تاسو او همدغسې سارګر خوستی ورور ته قاري صاحب سید خوستی دې نه هم زه دغه سوال لرم، داسې فکر وکوئ چې مکمل امریکا ووته او حکومت تاسو سره یو ځای شو، تاسو په راتلونکي کې د افغانانو دپاره او دغه ملت دپاره لکه څنګه چې زمونږ او ستاسو په یاد ده چې په کال 1582 کې او 80 کې هغې نه پس چې بیا امارت اسلامي راغی او ټول افغانستان یې ونیو بجز د یو ولایت چې په هغه وخت کې ولسوالۍ اوس ولایت شوی ده پنجشیر، نو تاسو به څه تدابیر لرئ دې خلکو ته او کومې خوشبینیانې لرئ تر څو چې دا خلک زړه ښه کړي امارت دپاره؟ دغه یو سوال زما په ذهن کې ده. سوالونه هم دي انشاءالله، ولې چې زه باید دغونه وخت ونه نیسم، دلته زمونږ نور ملګري هم سټوډیو کې دي چې ټول سره وغږېږي. وروره اواز دې کم شو، که لږ ذره هغه ته تغییر ورکړې، دا وروستۍ پوښتنه دی موږ وانخیستله. پوه شم، زه پوښتنه نه پوه شم. ښه ځه، مهرباني عبدالقادر رشیدي صاحب محترم، اسلامي امارت خو په خپله د حاکمیت په دوره کې هم تاسو که دا مایک بند کړئ رشیدي صاحب، ماته هم شور راځي. صاحب د تا غږ بیخي نشته، بس زه صحیح شو، مهرباني. نو رشیدي صاحب محترم، اسلامي امارت د خپلې واکمنۍ پر مهال هم هغه څه چې هغه د وخت سره مناسب کوم خدمات و د ملت لپاره هغه یې وړاندې کړي وو. یو شی هغه بله ورځ هم ما په لایف کې وویل چې که چېرته یو څوک راپورته کېږي اوس وخت کې ووایي که نه چې مثلا احمدشاه بابا ولې موبایل نه و جوړ کړی موږ ته، یا محمود غزنوي صاحب ولې موږ ته دا کمپیوټري سیستم او دغه شیان ولې موږ ته نه و جوړ کړي، یا دا کوم اوس زماني پرمختګونه چې دا ولې په هغه وخت کې نه و. نو دا سوال به زه وایم په ځای نه وي. اسلامي امارت په هغه وخت کې چې په د موږ په شاوخوا کې کوم پرمختګونه وو، هغه اسلامي امارت هم د هغې سره حرکت کولو په څنګ کې اساسي خبره دا وه چې د افغانانو دپاره د امن ژوند برابر کړی و، د افغانانو وینې نه تویېدې، افغانان د لوږې نه مړه کېدل، د افغانانو عادي ژوند صحیح و، برابر و. د اوس وخت کې چې کوم څه شوي دي او بیا هم په هغه وخت کې هم اسلامي امارت په هغه وخت کې هم لوی پروژې په کار چولې وي. دا د افغان بیسیم د موبایل چې کوم قرارداد ده دا اسلامي امارت کړی و. دا زموږ تاسې د دې شي شاهدان ډېر شاید په دې لایف کې هم وي او هغه وخت خلک اوس هم ژوندي دي چې چا دا قرارداد کړی د اسلامي امارت هغه مشران اوس هم شته. دغسې د تلویزیون دغه د کابل نیوز تلویزیون قرارداد د اسلامي امارت کړی و، دغسې د ټاپي پروژې قرارداد د اسلامي امارت کړی و، دغسې دا د افغانیو قرارداد د کومه افغانۍ چې دوی بیا وروسته جوړه کړه د دې افغانیو قرارداد اسلامي امارت کړی و. دا یعنې دا خو هغه واقعیتونه دي چې هغه خلک شته اوس هم موجود دي. په زړه پورې خبره قاري صاحب، د افغانستان د کرکټ ټیم اوسه دا د اسلامي امارت په وخت کې تاسیس شوی ده او دغه ټیم هغه وخت کې تاسیس شوی ده. دا ځینې حرکتونه چې دي دا د کابل اداره یا د کابل ادارې ملاتړي یا د امریکایانو ملګري ځان ته منسوبوي، دا غلط کار ده. دغه حرکتونه چې دا زماني حرکتونه دي، دا په دوی پورې اړوند نه دي. په هغه وخت کې کوم پرمختګ یا ټکنالوژي چې په دې اوس وخت کې ده هغه په هغه وخت کې د موږ ګاونډیانو یا موږ په خواوشه په سیمه کې چا نه درلوده. په هغه وخت کې 4G نه و، هغه وخت کې 3G نه و. نو څومره چې اسلامي امارت په هغه وخت کې د ولس دپاره کوم څه و هغه دوی وړاندې کړي وو. راتلونکي کې هم اسلامي امارت د ولس دپاره خدمات په دې باور لري او د عمل منفعه پروژو یا د ولس د سوکالۍ دپاره ښه برنامې لري، ښه پلانونه لري د هغې دپاره. نو په دې اړه اندېښنه کول مناسب نه بولم. او پاتې شوه دا بله پوښتنه د ما رشیدي صاحب وانخېسته، د بندیانو په اړه تاسې فکر کوم څه وویله؟ قاري صاحب د بندیان بیا هم سلامونه د ټولو ورونو ته ورسېږي. زما بله پوښتنه دا و به شو راځي تاسو ته وروره. او غږ دې صحیح ده بلکل. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلوم ده همدا اوس مهال
داسې فرض وکړئ چې اسلامي امارت راغی. پخوا وختونو کې تاسو ته بهتر معلوم و چې اسلامي امارت راغی، دلته هغه خلک کوم وګړي چې افغانستان کې اوسي په کوم شکل هغه کوم لایحې ته چې اوس اسلامي امارت تغییرات یې ورکړی ده، خلکو سره دونه ډېر زیات غرض نه لري. فرض وکړه چې دا د اسلامي امارت او د حکومت سره جوړښت وشو او دوی د خپلو منځونو کې جوړ شو. تاسو راتلونکي حکومت دپاره د خلکو دپاره څه پیغام لرئ؟ یعنې په کوم شکل تاسو غواړئ چې حکومت وکړئ؟ مبین صاحب ما خو سوال وانخیستو، پوه نه شوم د هدف څه شی ده. والا قاري صاحب سوال صاحب تاسو بیا سوال وکوئ، زه پوه نه شوم. زه به بیا یې تکرار کړم. زما د خلاصه په ډول یې ووایم، یعنې ما داسې ویلې چې فکر وکوئ چې دغه اسلامي امارت کامیاب شو او مکمل د دولت او مکمل د افغانستان ونیو او خپل حکومت اعلان وکړ. تاسو راتلونکي حکومت کې خلکو دپاره څه رقم دریځ لرئ؟ آیا هغه پخوانی دریځ هم ده که نوی دریځ تاسو ټاکلی ده؟ نه محترم، پخوانی نو طبیعي خبره ده. ګورئ دا خو اسلامي امارت په هر وار ویلی دي چې مشرانو ویلی دي چې په تیر کې طبیعي خبره وه، ځینې داسې شیان وشول چې هغه باید نه وی شوي، ځینې ستونزې وې په نظام کې، او اساسي خبره دا وه چې هغه وخت موږ په جګړه کې وو، د جنګ په حال کې وو، د جنګ مرحله وه. ځینې ستونزې هم وي، ځینې داسې کسان هم په نظام نه تللي وو چې هغه موږ تاسې ولیدل وروسته د نظام د سقوط نه وروسته موږ تاسې ولیدل چې هغه د نظام د سقوط سره هممهاله د مخالفینو په صف کې ودرېدل، په مخالف صف کې ودرېدل، ځکه دوی په دې نظام او په دې صف ګډ شوي دي همدې دپاره و چې دغه صف ته یوه بدنامي واړوي، دا صف بدنام کړي. هغه خلک موږ تاسې ولیدل، نن وینو هغه خلک عملا چې د دشمن په صف کې ولاړ دي. نو ځینې ستونزې وې چې هغه ځینې اشتباهات وشول چې هغه به بیا نه تکرارېږي قطعا. صاحب ډیره مننه. نوبال خو دغه سرتیري نجیب کاروان ده او ورپسې سرتیری به منې د ده ده او هغه پسې یو قوي شکنځلمار په سوشل میډیا کې هغه راغلی، خو دلته به شکنځلې نه کوي ځکه د موږ د لایف اصول دا نه دي. نو کوم یو ته نوبات ورکم؟ سرتیری نجیب ته نوبات ورکم، بل چاته ورکم؟ سرتیری نجیب خو ډېرې سړې خبرې کوي، دې خبرې خو بیخي سره اوږدې شي، باید لږ صبر وکړي، که غوسه کېږي نه، خفه کېږي نه. د ما ډېر کلاک ملګری د قاري صاحب ما ته یې نن ویلې وایي تسلیمېږم، نو خدای دې وکړي چې وعده باندې وفا وکړي. انجینر صاحب هم راسره دی. انجینر صاحب خیر، لومړی د انجینر صاحب که څه وایي هغه دې مهرباني وکړي. سلام علیکم. نو وروسته خان یوسف صاحب ته سوال ورکړو. قاری صاحب محترم، څنګه حال تاسو او تاسو ورونه او ټول دوستان؟ الله خوشاله لره. الله دې سټوډیو کې څوک موجود دی او څوک اوري لایف او څوک تعقیبوي، خدای دې ټول خوشاله لري. ټول ته ما سلامونه. او مهمه پښتنه پرون خو ما تاسو سره ډېر پښتنې ځکه ونه کړل چې اول اورز و ما سره بلد وسو، نو خبرې داسې دي ما خبر لږ ذرا ترخی وي خو خپه نه شي. مبین صاحب خپه نه شي چې هغه دستي بیا بقاریږي. نه هغه نم پاوا نه کی کنه یا هغه انجینر صاحب زه خو نه په قاریږم، خو نن د پنجابي داسې مهر دی د ولو مانځ کې لګېدلی، د سره به څه کوې؟ د چا پوسټونه درپسې وي، دا پوخ پنجابی ده، مال موږ ته خو نه و معلوم. خو خیر مشکل نشته که پنجابی وي که عرب وي که هر څوک وي چې مسلمان وي، زه پرې باندې فخر کوم. زه په هر مسلمان فخر کوم، د ما د فخر د مسلمانان. خبر داسې ده خو صاحب تاسو نه قاری صاحب محترمه، ما ډیره مهمه او ډیر وخت کې سوچ کې وا پرون مې ځکه ونه کړ چې اول اورځ نن دا پښتنه کوم چې تاسو د اروپا کې څوک اوسېږي، ځکه اروپا کې ما ډیر وخت تیر کړی، هغه ته تاسو ساکسویان وایي. نو زه وایم چې دا چې دغه نه لږ زر سره راکمې کو کدا خلک او موږ ټول د افغانان په یو خوشحال افغانستان کې ټول سره ژوند وکړو د عافیت په هغه کې د ما په نظر باندې دا ډیره کوي لدینه چې دا نو بد خبرې هغه وي چې یا موږ تاسو نو واورو موږ دا چې خلک چې غواړي افغانستان د آبادی په ټول افغانانو باندې طرف کې نه منو نه طرف نیسو او اسلام منو، اسلام ته موږ احترام لرو. هغه کار څوک راولي
هر څوک د اسلام غږ کوي موږ طرفدار یو ولې دغه خبرې چې دي زه فکر کوم دغه به یو نفرت غوندې په دې افغانانو کې واچي راځي د دغه خبرې نه اول سوال مې دا ده چې دغه خبرې په باره کې که لږ زره ټول ورونه چې هر څوک دي طالبانو لخوا نه وي که د نورو لخوا نه وي چې دغه خبره لږ زره سره ومنو چې په اروپا کې څوک اوسېږي په هغو کې حقیقتا هم ډېر ښه خلک هم شته ده مسلمانان دي پکې الحمدلله مسجدونه یې جوړ کړي دي منځونه کوي زه خپله ډېر ګرځېدلی یم په ټوله اروپا کې ګرځېدلی یم او نو داسې اوس چې دا زه بله ورځ هغوی سټوډیو ته ورغلم ټولو ما ته دا خبره کولی شي دوی ولې دوی د غلي سي اول دوی موږ ته ولې سکشویان وایي یا موږ ته کنځا کوي نو زه وایم چې دواړه خواونه زما دا خواهش ده دویمه خبر دا ده چې مهمه انجینر صاحب اول بله صاحب مهرباني وکړئ انجینر صاحب دغه یوه خبره ده خو ستاسې دا غوښتنه ومنل شوه بالکل په دواړو سترګو خو یو منځ کې به دا یو وړوکی غوندې وضاحت وکړو دا په ځلونو موږ کړی هم ده موږ په اروپا کې امریکا کې په دې هیوادونو کې د هیواد نه بهر ډېر زیات داسې افغانان لرو چې هغه واقعا د موږ خواخوږي دي د موږ خواخوږي نه بیخي اصلا هغې ته موږ پوره احترام لرو هغه افغانان دي مسلمانان دي د دې خاورې بچیان دي او د دې خاورې نه چې تللي دي د مجبوریت او د خپلې غریبۍ او د بیچارهګۍ د وجې نه تللي دي قطعا نو ممکن حکم نه ده شوی او دا خبره بیخي زه نه منم دلته ځینې خاصې کړۍ دي چې هغه د همدې دپاره ګمارل شوي دي هغه د هیواد نه تللي دي هلته خو ډېر تفصیل ته ځکه نه ځم چې دا خبرې هم شاید خوند ونه کوي ستاسې غوښتنه دا ده چې دا شی باید تکرار نه شي بس موږ ومنله تفصیل ته هم نه ځو پکې خو یو وضاحت کوم چې هغه زموږ هغه ورونه چې هغه په اروپا او امریکا کې دي یا په نورو هیوادونو کې دي هغه افغانان دي هغوی ته موږ احترام لرو قطعا په دې خبرو دوی مراد نه دي او د دې خبرو نه دوی هدف قطعا نه دي خو بیا هم انجینر صاحب ستاسې خبره ومنل شوه موږ چې کوم وخت لایف راځو نو مبین صاحب ما سره لایف راځي دا ډېر وخت نه موږ دنه به دا شی چا نه وي اورېدلی انشاءالله او نه به په راتلونکي کې دا څوک واوري ستاسې غوښتنه ومنل شوه انجینر صاحب مهرباني وکړئ مخکې لاړ شئ الله دې خوشحال لره دویمه خبر دا ده چې تاسو له امریکایانو سره موافقه وکړله چې د افغانستان نه به امریکا ته یا نورو اروپایي ملکونو ته ناټو غړو ته کوم خطر نه پیښیږي آیا هغوی تاسو سره کوم داسې معاهده کړې ده چې د هغوی له خوا نه به داسې کوم ګروپ نه تربیه کېږي چې آینده افغانستان موږ ته وران کړي لکه مثال به درته ډایرکټ ووایم داعشیان دي داعشیان ټوله دنیا که اروپا ده که مسلمانان دي ټول په دې باندې پوهېږي چې داعشیان یو د امریکایانو پروسه ده او په افغانستان ته رالېږلې ده او افغانستان کې خلک هلاک کړل ایا دغه ډلې به دوی پرېږدي د دې باره کې کوم تفصیل تر اوسه پورې ما هېڅ نه ده اورېدلی داسې ډله یا کوم بله ډله بله جوړوي ځکه دا داسې خلک دي چې 50 کاله مخکې پروګرامونه جوړوي دې باره کې تاسې کوم هغه ورسره لیکلی نوم دی لیکلی زه دې ته ډېر وخت کېږي په انتظار یم او سوچ یم چې دا به چا نه پوښتنه وکړو انجینر صاحب محترم زه اوس هغه راړوم تړون کې هغه مشخص هغه ځای درته وایم تا ته چې ستاسې ښه اطمینان حاصل شي زه هماغه برخه تا ته وایم ګوره انجینر صاحب محترم تړون کې داسې لیکل شوي دي تړون کې یو د امریکایانو ژمنې دي هغه څه چې په امریکایانو لازم دي یو هغه ژمنې دي چې د موږ لخوا شوي دي د امریکایانو لخوا د موږ د دې ژمنې په بدل کې چې افغانستان خاوره به د امریکا او د امریکا د مؤتلفینو د هغوی د ائتلافیانو په ضد نه کارول کېږي د هغې په مقابل کې امریکا ژمنه کوي چې په د افغانستان راتلونکی افغاني اسلامي نظام د هغې په خلاف به امریکایان دسیسې نه جوړوي او د افغانستان په چارو کې به لاسوهنه هم نه کوي دا په دې تړون کې تصریح شوی دی نو څنګه چې د امریکایانو سره دا تړون چې شوی دا تړون په متقابل حقوق او په متقابل راکړه ورکړه ولاړ دی موږ امریکایانو ته ژمنه ورکړې ده چې د افغانستان خاوره به د دوی او د دوی د اتحادیانو په ضد نه کارول کېږي په مقابل کې دوی هم د موږ سره ژمنه کړې ده چې د افغانستان د راتلونکي افغاني اسلامي نظام په مقابل کې به په چارو کې به دوی لاسوهنه نه کوي او د هغې په خلاف به دوی دسیسې نه جوړوي دا همدومره کفایت کوي الله دې خوشحاله راکړه خبر ته دغه که څه وي زه بیخي سوچ کوم دایمي چې خدای پاکه اوس موږ بیا په کوم بل غم وانه وړو ځکه هلته خو ورځ په ورځ باندې دا پروسې روانې دي روزانه جوړېږي او د دغې نه زه تقریبا په 2004 کال کې یو چا ویلي چې موږ په امریکا کې ناست وو هغه ویلي چې موږ داسې یو پروګرام شته
چې موږ باید په عراق کې یو اډه ولرو. نو بیا هغه اډه جوړه شوله، هغه پروګرام جوړ شو. نو ما بالکل ومنله چې حقیقتا دا اډې جوړېږي، دا خلک ډېر مخکې پروګرام لري، دوی هم تیز دي او دا خلک ته سوچ کې دي چې اسنه چې طالبانو باندې کوم چل کړی وي، خلکو ځان ته سیاستمدار وایو. طالبان چې دي موږ په دې مطمئن چې الحمدلله مسلمان باندې څوک کافر کلام داسې هغه نشي کولای چې مسلمان ته په تاوان باندې وي، هغه سره خدای مال ده. خو دلته دغه شی ډېر ضرور و، ځکه چې اوس د داعشیان ډېر غټ یو ضرر دی د افغانستان لپاره. انجینر صاحب په لنډو به درته ووایم چې داعشیان چې داعش دا خو ټولې دنیا ولې د افغانانو ولې د اوس هم عملا ویني چې داعشیان چې دا د امریکایانو او د کابل ادارې د ځینو کړیو پروژه وه. اوس هم په کابل کې د ملي امنیت په ځینو میلمستونونو کې اوس هم د داعش غړي پراته دي، ناست دي هلته. او هغه خلک چې هغه 1400 کسان چې دوی ونه نیول تسلیم شول، دوی پناه ورکړه. تر اوسه پورې هم د خلکو سرنوشت معلوم نه ده چې هغه خلک دوی څه کړل. په هغې کې خو غټ خلک کیو، لوی لوی قمندانان وو، چې هغه د شمال نه چې دوی په الوتکو کې راخلاص کړل، هغه خلک یې څه کړل؟ دوی خو خپلو سرتېرو ته الوتکې نه ورلېږلې، خو هغه خلکو ته یې الوتکې ورولېږلې. هغه خلک څه شول؟ یعنې که چېرته هغه خلک ولس ته ښودل شوي وای، دا ابهام به اوس پورته شوی، اوس به دا ګوته چا نه نیوه چې هغه دغه اداره د داعش په ملاتړ یې تورنه کړې وای. خو هغه خلک تر اوسه پورې هم د دوی سره ناست دي، دوی اوس یو بل ماموریت ورکوي دوی ته. کیدای شي یو بل ولایت کې دوی ته کومه پروګرام جوړ کړي په دې خاطر چې اسلامي امارت مجاهدین دوی مصروف وساتي. د دوی پروژه په پیل کې هم د دوی هدف دا و چې طالبان مصروف کړي او طالبان او دوی په خپل منځ کې سره وجنګوي. نو داعش چې دا یو امریکایي پروژه وه او د کابل ادارې د حلقاتو پروژه وه، او په د همدې وجه دغه تړون کې دا ځای واضح شوی دی چې دوی به دسیسې نه جوړوي او د افغانستان په چارو کې به لاسوهنه نه کوي چې سبا ته داسې نه وي چې کوم څوک بیا جوړ کړي او شاته دوی ولاړ وي او د افغانستان خلکو او افغانانو ته بیا یو سرخوږی جوړ شي. قاری صاحب محترم، د ما خپله